د غڼې ځاله ناول 9مه برخه. ما ټوله ورځ ګډوډ لیمسي او ګیلمونه سره واړول. ستړی شوم ومې ګڼل. 19 لیمسي او ګیلمونه مې راښودل شوي او عکسونو ته نږدې موندلي ول. موږ 4 ورځې په فیض آباد کې تېرې کړې. بیرته کابل ته راغلو. یاسمین نغدې 15,000 افغانۍ راوشمېرلې او زه نه پوهېدم چې د 19 لیمسیو او ګیلمونو انتخاب په دومره پیسو او د تیاري په 2 طرفه ټیکټ ارزېدل که نه. نه وه راته مهمه. ما خپلې پیسې اخیستې وې. ښه و. په باغ زنانه کې مې نورې شناخته هم پیدا کړې وې. کله کله به په دوکانونو ګرځېدم. د نورو دوکانونو او غرفو په نسبت د لاسي ګندونو بازار ښه چلېده. یوه ورځ څو دوکاندارانې د یاسمین دوکان ته راغلې وې. زه هم ورغلم. دوی د یوه ټکري په اړه سره غږېدلې. ګلانو او ظرافت ته یې حیرانې وې. ما ته هم وار راورسېد. ټکری مې وکوت. چک مې کړ. دې چک د ماشومتوب دورې ته بوتلم. یو ورځ د خپلې مور سره د غزني قره باغ ته د ماما خېلو کره تللی وم. چک یوازې هلته جوړېده. خاص په قره باغ کې رواج و. هلته یې هم د جوړېدو ساحه ډېره محدوده وه. اندړو او تر ښځو نه پرته بل چا په دې کار نه کو. یوازې د خروټو او د فتانو رواج و. چک ته ټولې دوکاندارانې خوشحاله وې. نوی ورته ښکارېده. چک په هماغه ورځ خرڅ شو. یاسمین په همدې یوه ټیکري کې 1200 ګټه درلوده. فکر راولوید. په باغ زنانه کې یوازې د شمالي ولایتو او هزاره جاتو لاسي ګندونه وو. د غزني هېڅ هم پکې نه ول. نه جولې کمیسونه او نه هم چک ټیکري. بله ورځ مې همدا خبره یاسمین ته وکړه. علت یې ناامني وګڼله. ویل چې دوی شمالي ولایاتو او هزاره جاتو ته له ویرې پرته سفرونه کوي، خو له میدان ښاره هاخوا نشي تللی، ویره لري. خبره یې سمه وه. د جګړو په سیمو کې یوازې وینې خرڅېدې. لاسي ګندونو ته به څنګه د چا پام وراوښت. فکر مې وکړ. په کاروبار کې نوی جنس نوی بازار لري. د قره باغ غریبو نجونو له غریبۍ ورځې راایستم. خو مشکل دا و چې زه قره باغ ته نشوه تلی. چا څه کولم، خو ماما خېلو ته به ورتلم. د کلونو ورکه طاهره موندل کېده. لیور مې خبرېده. بیا راته کېناسته. ویل چې د پلار نیکه شمله مې په تا پورې تړلې ده. عزت ته به مې ګورې. واده به راسره کوې. یوه ورځ د غزني اډې ته ورغلم. ګڼ موټروانان را باندې راټول شول. هر یو وویل چې تر غزني دې سالمه رسوو، خو ما خروټي موټروان غوښت. یو ځوانکی مې وموند. د یوه کلي نوم یې واخیست. زړه ته مې ولوېده. دا کلی په قره باغ کې و. لږ بلده وم. ده ته مې د چکونو، لستونو او ټټر خبره وکړه. اول یې تندی تریو، خو کله چې له چادرۍ زما وتلې سپین لاسونه وکتل، یو وار یې په غږ کې پوستوالی راغی. تغییر یې وکړ. په خپله یې راته غږ ویل چې زما 2 خوندې هم چکونه ګنډي. قیمتونه مې ترې وپوښتل. ویل چې هلته هره ښځه یا نجلۍ د خپل ځان لپاره یې جوړوي، کله یې پلوري هم، خو له کلي نه وځي. یوازې هغه څوک یې ترې اخلي چې د واده مراسم ولري. ښه چک یې تر 1000 افغانیو لوړ نه دی. له موټروانه مې 2 چکونه وغوښتل. بانې ته مې پرې نه ښود. ور یاده مې کړه چې هر یو په 1400 درنه اخلم، خو شرط مې کېښود. تر ټولو ښه چکنونه به یې راته راوړل. ما ټلیفون نه درلود. موټروان راته وویل چې 3مه ورځ مې همدلته غواړه. بیانه مې ور نه کړه. پوهېدم په 2 ټیکریو موټر نه درنېده. ګټه یې لیده. ضروري راوړل. په 3مه ورځ ورغلم. یو چک مې خوښ شو. بل هم ښه و، خو ګلان یې ډک نه ول. همدا یو مې ترې واخیست، خو موټروان شله و. 2 هم مې نه اخیست. اخر 800 ته راغی. پوهېدم چې په 800 کې به یې هم ګټه کړې وي. د دواړو پیسې مې ورکړې. په هماغه ورځ مې ټیکري یاسمین ته وروړل. نورې دوکاندارانې راغلې. ان د هغه چک په صفت نه مړېدې چې ګلان یې تشول. ټولو یوه پوښتنه کوله، دا ټیکري دې له کومه کړل؟ صافه خبره مې ورته وکړه چې د لاین ډریور راته راوړل. له کلي مې غوښتي وو. 2 چکونه یوې دوکاندارې ور واخیست. په 2 کې یې 800 ګټه راکوله، خو بلې مداخله وکړه. زرې کړې. ټیکري مې ورکړه. ماسپښین یاسمین ور وغوښتم. تنده یې سم نه ونیولی. ویل چې په کاروبار کې به ځینې رازونه نه رسوا کوې، پټ به یې ساتې. دې ته د موټروان خبرې خوند نه ورکړی. وروسته را سره وغږېده. ویل چې ماما خېلو ته ورشه. همدا لاسي ګنډونه را بار کړه. کله خرڅېدو یې بېغمه یې، ګټه یې نیمه یې. خو زه قره باغ ته نشوم تلی. د ورځې به خامخا څو ښځو د چکنونو پوښتنه کوله. یو وار بیا اډې ته ورغلم. هماغه موټروان مې وموند. ما چکنونه وغوښتل، خو د موټر د مخې ښیښه راوښوده. مرمۍ ترې وتلې وه. ویل چې 2 ورځې مخکې په جنګ کې راګیر شوم. لار خطرناکه ده. د تره زوی مې د دوبۍ ویزه رالیږي. غواړم دوبۍ ته لاړ شم. ترې روانه شوم.
خو د راپسې غږ کړل. د ټلیفون نمره یې راکړه. ویل چې دې سړي ته زنګ ووهه، د په قره باغ کې پنډه ګرځوله. له ښاره به یې کلیو ته زنانهیي ټوټې او د چکن ټیکریو د جوړولو نري سامانونه راوړل. ډېر رواجونه ور معلوم دي. په هماغه ورځ مې یو ساده ټلیفون واخیست. مخصوصا مې نمره ووهله. غږ زوړ و. سړی ټوخېده. په سختۍ خبرې کولې. په ټلیفون کې نه سره پوهېدو. د کور ادرس مې ترې واخیست. خو د دکان نښه راکړه. قلعه حیدرخان ته یې ور وغوښتم. سهار ورغلم. یوازې څو دوکانونه ول. ټلیفون مې ورته وکړ. نږدې غږ مې واورېد. د یو سپین ږیري موټر ته تکیه وهله. له زړې صدرې یې موبایل راوویست. غږ د ده له خولې او ټلیفون نه یو وخت راووت. ورغلم. سپین ږیری د موټر پنجرې دوکان درلود. زخمي کړې ګوتې یې وینې څڅېدلې. مخ مې په خاورو کې د پراته ټایر غوندې تک تور او سپېره و. مخامخ اسانه وپوهېد. خو ټنډه یې تروا وه. ویل یې چې اوس بوډا شوی دی، په کلیو نشي ګرځېدی. ما خو د ګټې خبرې یادې کړې ورته ومې ویل چې په هر ټیکري کې ښې پیسې درکوم. د یو ماشوم ته ورناره کړه. ورته ویې ویل چې پر دوکان پام کوه. په ده پسې روانه شوم. کور یې د نږدې تنګې کوڅې په پای کې و. ورغلو. کور کې یوازې دوی خامې کوټې وې. یوه زړه ښځه په پرنډه کې ودرېده. نور کوچنیان راووتل. پزې یې بهېدلې وې. پرتګونه یې نه ول. زړې ښځې په حیرانۍ لاس راکړ. بوډا ورسره وغږېد. ورته ویې ویل چې زموږ والا دی. کوټې ته ننوتو. دوو ځوانو ښځو چکنونه په سر کړي وو. د زرتاو کار یې کوه. کېناستم. چای او کلچې شیریني یې راته کېښودې. د زړې ښځې زړه ډک. داسې راته وایسېده لکه ډېره پخوانۍ شناخته مو چې موندلې وي. وار له واره یې د کلي کیسې راواخیستې. یو زوی یې طالب و، بل یې اربکی و. دواړه په یوه جګړه کې په یوه وخت وژل شوي وو. دې اوږدې خبرې وکړې. تر خبرو یې ژړا او د پزې کشول ډېر و. دوی ناستې ښځې د زامنو کونډې ورپاتې وې. هرې یوې یې په ځوانۍ کې ګڼ پرله پسې اولادونه درلودل. په دې کور کې تر ټولو مشر کوچنی 10 کلن و. هغه هم ټوله ورځ له بوډا نیکه سره د موټر پنجره نیولې وه. نور کوچنیان راغلل. د چای پزې بهېدې. د چا ټوخی. ځینو پرتګونه نه وو اغوستي. په بد حال ول. پښتون په ژوند کې بې حسابه دی. او یو غوا وچه نه پرېږدي. یوه ښځه زیاتره ښځې یو کال هم وچې نه پاتې کېږي. کال په کال اولاد راوړي. د روزنې خیال یې ورسره نه وي. د پاکۍ او د نظافت خیال یې نه وي. فقط پیدا کوی او خوشي کوی. د غم خبرې مې بدلې کړې. زرتاو یا لاسي خامک ګنډونو ته لاړم. خو دلته له زرتاو یا خامک سره هم غږ ګډ وډ و. بوډۍ له زاړه صندوقه یوه سپینه ټوټه راویسته. لیکنه یې په زرتاو ډکه شوې وه. تر غټې زرینې کلمې لاندې فارسي خط و. محمد الله ولد عید محمد با عمر 28 سالگی شهید گردیده. دومه ټوټه یې راته کېښوده. دې ټوټې هم له زرتاو ډکه لیکنه درلود. یوازې نوم او عمر فرق درلود. دوهم زوی هم 26 کلن و چې په دواړو ټوټو کې د شهید ټکي راغلي وو. دا کورنۍ یو کال مخکې له قره باغه کابل ته راغلې وه. بوډۍ راته وویل چې د زامنو د مرګ کال نه دی پوره. دا ټوټې د قبرونو د شناختو لپاره جوړې کړې دي. په اختر کې ورځم هم دا ټوټې پې ورلګوم. آخر د خوشحالۍ خبره پیدا شو. له صندوقه 3 چکنونه راووتل. ښځو راته وویل چې دا چکنونه یې د خپلو ځانونو لپاره جوړ کړي دي. هر چکن ته مې 1.5 افغانۍ قیمت وټاکه. د ټولو خولې وازې وې. پوهېدم چې دومره پیسې د بسته میاشتې خرڅه ده. وروسته له سپین ږیري سره وغږېدم. دته د قره باغ ټول کلي معلوم ول. ډېر شناخت یې درلود. 10 کاله یې سوداګري کړې وه. کال مخکې لا په کلیو ګرځېده. زیاتره ښځې یې پېژندلې. نومونه یې ور معلوم وو. پوهېدم چې په کوم کلي کې کومې ښځې او کومې نجلۍ د چکنونو په جوړولو بوختې دي. بوډا راته وویل چې په ځینو کلیو کې تیار کمیسونه هم پیدا کېږي. خو لستوڼې، سینې او لمنې په خامک باندې جوړې وي. په لمنو کې یې ګردې عینې نیول شوې وي. زړه ښځه هم په دې خبرو ښه پوهېده. دې کوچیاني کمیسونه ښکلي ګڼل. ویل چې شالمۍ یا زوی او لور هم لري. له ښځې مې معلومات وغوښتل. شالمۍ له مریو جوړېدل. 3 کونجه شکل یې درلود. د کمیس په دواړو اوږدو ایښودل کېدل. زوی او لور بیا له مریو جوړ واړه 4 کونجه شکلونه ول چې د ناوې په لستوڼو د دې لپاره ګنډل کېدل چې ناوې ته خدای زوی یا لور ورکړي. دا د بخت علامې وې. زړه مې ښه شو. عقلاً لور یې نه وه هېره. بوډا ته مې په ګټه کې فیصدي وټاکله.
ورته ومې ویل چې دا شیان راته راوړه، 10% ګټه یې ستا. دی په فیصدي نه پوهېده. لنډه مې ورته وویله چې په هره 100 افغانیو ګټه کې 80 زما 10 ستا. دی خوشحاله و، خو خریدارۍ پیسې یې غوښتې. فکر مې وکړ دا خلک له زړه صاف راته ښکارېدل. که صاف هم نه وی بله لار مې نه درلوده، خطر به مې اخیسته. بله ورځ مې دکان ته 48 افغانۍ وروړې. دریم ماسخوتن مې ټلیفون ورته وکړ، ټلیفون یې بند و. څلورمه او پنځمه ورځ هم ووته، د بوډا ټلیفون کار نه کوه، طاقت نه راته. سهار وخته کور ته ورغلم. بوډۍ راته وویل چې اندېښنه مه کوه، هلته ټلیفون کار نه کوي، پایې یې سره ویشتلي دي. دې د چایو سات وکړ، خو ما غرفې ته وربېړوه. غوښتل مې چې غرفه یو ځل وګورم. بوډا شپږمه ورځ په خپل ټلیفون راته وکړ. زړه مې بیرته خپل ځای ته ورغی. بوډا راغلی و. سهار وخته ورغلم. غټه غوټه یې راته کېښوده. ټیکري ګڼ کمیسونه او څو خولۍ وې. ټیکري او کمیسونه ښکلي ول، خو خولۍ مې خوښې نه شوې، نه مې ترې راغوښتې وې. له ورایه یې تاواني چغې وهلې. هزارګي خولۍ یو په 100 ترېښې وې. بوډا د یو کمیس او ټیکري قیمتونه راته وویل. یاد یې کړه چې کوم کمیس یې چیرې اخیستی دی او له چا یې اخیستی، اول یې په څو بیه کړی و، د څومره چنې ورسره وهلې دي. په آخر کې یې څو چړمونې یا لوټونه راته ونیول. له 48,000 یوازې همدا پاتې وې. ټکسي مې ونیوله. یاسمین ته ورغلم. یاسمین ښه میانه او کمزوري ټیکري او کمیسونه بیل کېښودل. هر یوه ته یې بیه وټاکله. خولۍ یې بیرته راکړې. ویل یې چې دا نه خرڅېږي، د دې بازار دلته نشته. خولۍ مې په غرفه کې راوځړولې. چا ورکتل هم نه. میاشت ووته. یاسمین 15,000 ګټه راته ونیوله. ښه وه، خوشحاله وم. خو یوې بلې دوکاندارې راته وویل چې یوازې ستا برخه ګټه تر 25,000 ډېره راتله. سر مې پسې ونه ګرځوه. په یاسمین مې شک نه کوو. په هماغه ماښام مې بوډا ته خپله برخه پیسې وروړې. وړو زړو دعاوې راته کولې. له بوډا سره مې دایمي خبره وکړه. تاوان یې نه ورته کوو. مازې په میاشت کې 3 یا 4 ورځې د پنجرې کار ترې پاتې کېده. دومره کمې ورځې په 5-6 ګټه ارجېدې. خو پوه مې کړ چې څه غواړم او څه نه غواړم. کوم شیونه چې ما درته نه وي ویلي ته باید هغه رانه وړې. یو ځل مې د 100,000 سودا ترې وغوښته، ډېره وه. څو ټیکري مې تر نورو ښځو هم ورسېدل. یاسمین خبره شوه. د دې په دکان کې زما پخوانی ځوړند ټیکري او کمیسونه یې هم کوڅې ته راوغورځول. دا په غوسه وه. له خولې یې لاړې بادېدې. ویلې چې دا شرکت نه شراکت، تا باید نورو دکاندارانو ته جنس نه وی ورکړی. دا جنس باید یوازې موږ خرڅ کړی وی. دا ښځه مهربانه راته ایسېدله، ډېره مهربانه. خو لیلما راته وویل چې پیسې بدې دي، ګرانښت له منځه وړي. یو څو کمیسونه مې په غرفه کې راوځړول. نور مې کور ته ویوړل. خو په غرفه کې هیچ چا کمیسونه او ټیکریو ته نه کتل. په ټوله هفته کې مې یو هم خرڅ نه کړ. د لیلما خبره سمه وه. په لوکسه مغازه کې د وطن پلاستیکي څپلۍ کېږده، ارزښت پیدا کوي، خلکو ته ښې ښکاري. ته هېڅ مه وایه، دوی په خپله خارجي بولي او په لوړه بیه یې اخلي. له نورو ښځو سره وغږېدم. دوی هم د لاسي ګندونو کاروبار کوه. خو یاسمین یې نه شوه خفه کولی. له هغې سره یې د کلونو کاروبار درلود. پور به یې سره کاوه. یو کمیس یې هم نه رانه اخیست. زړه مې ماتو. د کلونو سپمولې پیسې مې خاورې کړې وې. سپین ږیري څو وارې ټلیفون راته وکړ. ویل یې چې ژمی را روان دی. په واورو کې په کلیو نشم ګرځېدلی. که هر څه غواړې همدا یې وخت دی. خو ما نیغه خبره نشوه ورته کولی. یوازې ماته لکېدا مې غوښته. یوه ورځ لیلما راته وویل چې بل ځای یو لکس دکان ونیسه. دوه خبرې وې. یو خو لکسو دکانونو ډېره کرایه غوښته، بل مې په نارینه‌وو کې دکان نشو خلاصولی. لیلما پورته تیاره وه. راته ویل چې په دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس ځینې ښځې هم دکانونه لري. له دې سره مې شراکت وغوښت. ومې ویل چې کرایه په ګډه پرې کولی شو. زه به مال راوړم، ته په دکان کې کښېنه. خو دې له ډېره درده وخندل. میړه یې په ښځو کې هم کار ته په سختۍ پرېښې وه. یو وار بیا چورتي شوم. خندا او اشتها رانه لاړل. په کور کې ایښي کمیسونه مې په زړه را پراته ول. لور مې یو ځل څو نمونې پوهنتون ته ورسره یوړې. یوازې ټوکې یې اورېدلې وې. نجونو ورته ویلي ول چې اول میړونه راته پیدا کړه، بیا به د واده کمیسونه درنه واخلو. نه پوهېږم، په ښار کې به پر دې ګلپوش موټر ته هم خوشحاله وم. ما ویل چې زما به کالي واخلي. یو وار مې څو نمونې را سره واخیستې. په کوټه سنګي کې د لاسي ګنډونو څو لکسو مغازو ته ورغلم. څو کمیسونه مې بیه کړه. بیا یې اسمان ته ختلې
خپلې وروړې نمونې مې ور وښود. د دوی تر راځړېدلو کمیسونو ډېرې ښکلې وې خو نخرې یې کولې. خپله به یې هم نه راته جوړوله. همالته مې د دوکانونو د کرایې پوښتنه وکړه. تر ټوله کوچنی دوکان تر $300 کم نه و. د شپې مې بالښت په اوښکو لوند شو. سهار مې غرفه خلاصه کړه. لاسي ګنډونه مې په بوجۍ کې واچول. لیلما ته ودرېدم او ومې ویل دا غرفه له دې ټولو شیانو سره په څو اخلې؟ دې په حیرانو سترګو راته وکتل او ویې ویل لیلما ته مې کیلۍ ونیولې. هیله مې ترې وکړه تر څو خرڅه یې کړي. دې په راوتلو رډو سترګو راته کتل. بوجۍ مې کور ته راوړه. ماسخوتن زنګ راغی. لیلما وه ویلې چې غرفې ته یې خریدار پیدا کړی ده. تعجب مې ونه کړ. موقعیت یې ښه و. همداسې نه پاتې کېده. سهار ورغلم. له خریدار سره مې چنې وهلې. د اجناسو اخیستې لیستونه مې ور وښودل. هر څه مې د خرید په بیه وګڼل. غرمه کوټې سنګي ته ورغلم. په یوه مارکیټ کې هم خالي دوکان نه و. په اول ځل مې ځینو نارینهوو ته خپل د تلیفون شمېره ورکړه. پوهېدم چې مزاحمت نه راته کوي. چادرې مې نه وه پورته کړې. هفته ووته چا زنګ راونه وهه. ورځې ووتې. له کوره نه وم وتې. تل به په چرتونو کې ډوبه وم. خو یوه ښه خبره راغله. زوی مې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و. یوه شیبه مې غم هیر کړ. درې خوراکه کباب مې راوغوښت. له اولادونو سره مې وخندل. ډېر مې وخندل. یو وخت مې اولادونو ته وکتل. دوی حیرانه سترګې راته نیولې وې. ځان ته مې پام شو. ژړل مې. اول ځل مې تر لور مخکې زوی په غېږ کې ونیولم. دواړه راته کېناستل. یوه خبره یې کوله. دوی باور درلود چې ژوند اسانه کېږي. سهار ټلیفون راغی. ورغلم. په یو مارکیټ کې نسبتا یو ګلالی دوکان خالی شوی و. ښېګڼه یې دا وه چې په دې دوکان کې مخکې هم جامې خرڅېدې. مصرف یې نه غوښت. ان د جامو د زړېدلو چنګکونه یې هم لرل. کمیسونه مې وروړل. ډاډه وم. چا نه راکتل. په اول منزل کې مې 2 ښکلې نجونې لیدلې وې. دوکانداري یې کوله. هېڅ چا کار ورباندې نه لره. د څنګ دوکاندار خاله وګڼلم. د ماشومانو جامې خرڅولې. را پام یې کړل چې ډکه بوجۍ له هغو نانځکو سره ونه لګېږي چې کمیس یې وراغوستی او د دوکان تر مخې درولې وه. خو کله چې مې چادري پورته کړه خانم شوم. وار له واره چای راغی. له دواړو لورو مو د مرستې غږونه واورېدل. خانم څه امر خدمت. سر مې پسې ونه ګرځوه. اول مې دوکان پاک کړ. بیا مې جامې راوزړولې. زده مې وې. د یاسمین ښېګڼه مې نه هېروله. په دې پوه کړی وم چې څنګه د اخیستونکو پام راواړوم. په هماغه مازدیګر مې یو کمیس خرڅ. په ډېره ښه بیه مې خرڅ کړ. سهار د څنګ دوکاندار ته ورغلم. د وار له واره ترموز راواخیست. خو ما پوه کړ چې نه خاله یم نه خانم یم نه به سره پازابول کوو. تر غرمې مې یو کمیس او 2 ټیکري خرڅ کړل. خوشحاله وم. راتلونکی ښه ښکارېده. خو ماسپښین یو له عمره پوخ سړی راغی. په غوسه یې وویل چې زموږ بازار به نه خرابوي. د 2000 ورېښمین ټیکري دې په 1400 ورکړي دي. څه مې ونه ویل. حوصله مې وکړه. زکاوله ورځ مې وه. سړي په خرابو اعصابو راته وکتل او روان شو.